بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو ملګرو تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او ستړي مشي ویم ملګرو په نننی کلاس کې مې تاسو د پاره ډیر مهم ټکی راوړي تاسو ویډیو لایک کړئ او کلاس تر پایه پورې خامخا وګورئ پیلنې ټکی موږ سره سره اپټیمستیک هیلمند پیسیمستیک ناامید پرسیسټنټ ثابت قدم یعنی چې په یو ځای باندې ولاړی یعنی خپل خبرې نه رسته کیږي نه هغه ته وی persistent plentiful زیاد یعنی کو تاسو سره پیسې زیات دي نو تاسو دې لپاره ورډ استعمالول شي plentiful یعنی زیاد یعنی in large amount proclaim اعلان کول دې ته تاسو په انګلیش کې اناونسمنت هم ویل شي او proclaim هم ورته په انګلیش کې وایي propound څه ته ویل شي یعنی ژورته یعنی ته یو ملګری ته یو خبره وکړي چې هغه ډیره ژوره یعنی تا ته یو شعر څوک وایي هغه ډیر ژورې چې ته پرې نه پوهېږې نو دې ته ویلی شي propound prosper بریالی کېدل radiant ځلیدونکی reassure یعنی ډاډ ورکول یعنی ستا یو ملګری دی چې هغه په یو څیز کې ګیر شي او ته ورله ډاډ ورکړې ته ورته وایې چې مطلب مه یریږه یعنی ته به کامیاب شي نو دې ته په انګلیش کې ویلی شي reassure reluctant زړه نازړه reminisce یادول یعنی دې ته تاسو په انګلیش کې ریمایند هم ویلی شئ replenish ډکول resilient قوي یعنی چې یو کس ډیر زیات مضبوطی تاسو هغه ته په انګلیش کې ویلی شئ resilient یا ډیر پوخی هغه ته تاسو resilient ویلی شئ resolute څه ته ویلی شي یعنی پریکنده revive بیرته ژوندی کول یعنی یو کس مطلب هغه ډیر زیات ډیموټیویټ شوی او هغه ته مطلب بیرته داسې کوي لکه ژوندی کړي یا یو کار هغه ته را ژوندی کړي نو دې ته په انګلیش کې موږ سمپل revive ویلی شو scattered یعنی سکیټر موږ ویل شو خپور شوی بل موږ سره سینسیر څه ته ویلی شي ریښتونی sophisticated څه ته ویلی شي یعنی پیچلی speculate اټکل کول یعنی اټکل کولو ته په انګلیش کې څه ویلی شي speculate بل موږ سره spontaneous یعنی ناڅاپه یعنی spontaneous څه ته ویل شي یعنی موږ ناڅاپه ته ویل شي دې ته تاسو په انګلیش کې sudden هم ویلی شئ sudden او spontaneous چې کومه دی د دې دوانو معنا یوه ده substantial څه ته ویل شي ډیر subtle څه ته ویل شي باریک ده یعنی دې کې به تاسو د بی سایلنټ وایي نو دا راځي subtle یعنی باریک چې ډیر کمزوري surpass مخکې کېدل یعنی یو گاډی د بل گاډي نه مخکې شي یا یو کس د بل کس نه مخکې شي نو دې ته ویل شي surpass دوامداره tactful هوښیار یعنی کم کس چې ډیر زیات عقلمند دي ډیر عقل پکې هغه ته موږ په انګلیش کې څه ویل شو tactful یعنی دې ته موږ په انګلیش کې وایس هم ورته ویل شو میچور هم ورته ویل شو داسې نور هم ډیر ټکي دي هغه هم ورته موږ ویل شو او ټیکټفول چې کومه دی دا یو نیو ورډ دی موږ سره نو دا تاسو خامخا زده کوئ او ملګرو تاسو ته ما مخکې هم ویلي کو تاسو دا زده کول غواړئ نو تاسو له به زموږ دا ویډیو تر پایه پورې کتل خامخا ضروري tedious څه ته وي ستړی کوونکي یعنی هغه کار چې مطلب تا ستړی کوي هغې ته موږ په انګلیش کې وي tedious thrive پرمختګ کول tranquil آرام unanimous په یوه خوله یعنی unanimous موږ څه ته ویل شو په یوه خوله unpredictable نه اټکل کیدونکې یعنی unpredictable موږ دې ته وایي اوس مثال خبره د پاکستان چې کوم د کرکټ ټیم دی دا موږ سره unpredictable دی یعنی دا به مطلب د زمبابوې به ټیم میچ وګټي او بیا به په سبا باندې استرالیا نه میچ وګټي نو دغه رنګې کس ته یا دغه رنګې سیز ته یا دغه رنګې یو ټیم ته به موږ څه ویل شو unpredictable vague څه ته وي ناڅرګند valiant موږ کم کس ته ویل شو زړور ته یعنی دې ته موږ په انګلیش کې brave هم ویل شو brave brave چې کومه دی دا موږ هغه کس ته وایي چې کم کس ډیر زیات زړور وي نو دې ته تاسو په انګلیش کې valiant هم ویلی شئ vivid روښانه
ویوډ موږ هغه کس ته یا هغه څیز ته یا مطلب چې هغه روښانه یعنی یو څیز صفای نو دې ته هم تاسو په انګلیش کې ویلی شئ ویوډ. ونریبل څه ته ویل شي؟ نازک ته، یعنی دې ته تاسو په انګلیش کې ډیلیکیټ هم ویلی شئ. DELICATE ډیلیکیټ هم دې ته تاسو په انګلیش کې ویلی شئ او ونریبل هم ورته ویلی شي. وایډ سپریډ ویل شي پراخ، یعنی چې یو څیز یا یو ځای ډېر زیات کولاوي نو دې ته تاسو په انګلیش کې وایډ سپریډ هم ویلی شئ. او چې کله تاسو سره یو څیز ډېرې دې ته هم تاسو وایډ سپریډ ویلی شئ. اوس مثال خبره، تاسو څه په کور کې پیسې ډېرې دي نو دې ته هم تاسو په انګلیش کې ویلی شئ وایډ سپریډ. وډرا څه ته ویل شي؟ یعنی بیرته اخیستل. یعنی مثال خبره، تا یو ځای کې سبق له دپاره پیسې ورکړې او ته هغه کس ته بیا وایې چې زه سبق نه ویم او ته ترې پیسې واپس هلې نو دې ته ویل شي وډرا. زیلس څه ته وي؟ هڅاند. زیل موږ څه ته ویل شو؟ دا موږ وي هڅې ته. بل موږ سراسر ابالش څه ته ویل شي؟ یعنی ختمولو ته. دې ته تاسو په انګلیش کې پینش هم ویلی شئ، ابانډن هم ورته ویلی شي، نور هم دغه رنګې ډېر ټکي دي، خو ابالش چې کومه د یو څیز ختمولو ته ویلی شي. اوس مثال خبره، تا یو کس سره یو څیز باندې خبره روانه کړي او ته وایې چې بس نه کوو خبره او خبره ختمه کړې نو دې ته هم ابالش ویلی شي. یا تا مطلب یو بل څه کار مار روان کړی او هغه ختم کړي نو دې ته هم په انګلیش کې ویلی شي ابالش. ابسارډ بېماني، یعنی ابسارډ چې کومه دی دا څه ته وي؟ بېماني. یعنی هغه خبره، اوس مثال خبره، تا ته یو کس یو خبره وکړي او هغه بالکل بېماني، یعنی د هغې څه مطلب نه نو دې ته په انګلیش کې وي ابسارډ. اکسیسیبل څه ته وي؟ لاسرسي لرونکی. یعنی چې ستا یو ځای ته مطلب اکسیزي یو ځای ته تللی شي، هلته ستا مطلب ملګري وغیره نو دې ته په انګلیش کې ویلی شي اکسیسیبل. یا یو ځای ته تللی شي نو دې ته په انګلیش کې وي اکسیسیبل. ایجیټیټ څه ته وي؟ خوځول. یعنی یو څیز خوځولو ته په انګلیش کې څه ویلی شي؟ ایجیټیټ. الټر څه ته وي؟ بدلولو ته. اوس مثال خبره، تاسو بوټان در سره ستا خوښ نه شو او ته وایې چې دا زه بدلوم نو دې ته په انګلیش کې الټر هم ویلی شي، دې ته مطلب ایکسچینج هم ویلی شي او چینج هم ورته ویلی شي. ایکسچینج بیا مطلب بله معنی راځي، خو بهرحال تاسو دا زده کوئ. امینډ څه ته ویلی شي؟ دا سمولو ته وي. یعنی یو کار سمولو ته تاسو په انګلیش کې سمپل ویلی شي امینډ. ایورټ څه ته ویل شي؟ مخنیوی کول. اوس مثال خبره، ستا په مخ کې یو غلط کار کیږي او ته د هغې مخنیوی وکړې، یعنی هغه ته وایې چې دا کار ولې غلط کیږي نو دې ته تاسو په انګلیش کې سمپل ویلی شي ایورټ. کینډیډ څه ته ویل شي؟ رښتونی. یعنی یو کس چې رښتیا خبرې کوي یا یو څیز یا یو خبر رښتیا نو ته هغې ته په انګلیش کې ویلی شي کینډیډ. موږ لکه دا کس ډېر کینډیډ کس دی نو دا موږ وایي دا ډېر رښتونی کس دی. کاشنري خبرداری ورکوونکی. یعنی تاسو له چې یو کس یو څیز په باره کې خبر درکوي نو دې ته په انګلیش کې تاسو ویلی شئ کاشنري. کمپرومایز جوړ جاړی کول. یعنی په یو څیز باندې یو کار کې مطلب جوړ جاړی کول، دې ته موږ په انګلیش کې ویل شو کمپرومایز. ډیفای څه ته ویل شي؟ دا مخالفت کولو ته ویلی شي. اوس مثال خبره، ستا یو کس سره مطلب میچي او ته هغه سره په یو څیز باندې یو خبره باندې مطلب ایګري نه یې، ته وایې چې مطلب دا کار به داسې نه کیږي او هغه وایي چې داسې به کیږي او ته د هغې مخالفت وکړي نو دې ته په انګلیش کې وایي ډیفای. ډیمینش څه ته ویل شي؟ ډیمینش کمولو ته هم ویلی شي او ډیمینش چې کومه دی دا ختمولو ته هم ویلی شي. یعنی که ته یو څیز ختم کړي مطلب دې ته په انګلیش کې ډیمینش هم ویلی شي او که ته یو څیز کم کړي دې ته هم ډیمینش ویلی شي. یعنی د ډیمینش صرف مطلب دا نه دی چې دا څیز کم کړي، یعنی د ډیمینش مطلب دا هم دی چې یو څیز ختم کړي. نو امید کوم چې انشاءالله په دې وکیبلري به تاسو په اسانه طریقې سره پوه شوي یاستئ. که بیا هم تاسو ته په دې کې مسئله نو ما ته په کامنټ سیکشن کې کمنټ وکړئ. انشاءالله موږ به تاسو په دې په اسانه طریقې سره پوهیو. او ملګرو تاسو ته یو ریکویسټ دی چې زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ او تاسو زموږ هره ویډیو لایک کوئ نو دې لپاره به موږ ستاسو ډېره شکریه ادا کوو. ډېره مننه. ملګرو څنګه چې تاسو ته ما مخکې هم ویلو چې زما چې کومې ویډیوګانې دي دا تاسو د خپل کور ماشومانو سره هم شریکوئ او که ستاسو چاته مطلب د انګلیسي ضرورت نو تاسو هغو سره زما ویډیوګانې بالکل شیر کوئ. او که چېرته تاسو ته د انګلیس کورس پکار نو تاسو ما ته په واتساپ نمبر رابطه وکړئ. انشاءالله موږ تاسو ته آنلاین کورس هم
کولی شو نو تاسو موږ سره بالکل رابطه کولی شئ. ملګرو نننی کلاس زموږ پای ته ورسېدو. اوس ماله اجازت راکئ، انشاءالله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي. ما په خپلو دواګانو کې یاد ساتئ او د خپل ځان خو هم ډېر خیال ساتئ. چېرته چې هم اوسئ خوشحاله، آباد، بریالي، ژوندي او ګړندي اوسئ. د الله په امان.